موسی علیہ السلام خدای پاک ته وی چې دا خپل انصاف ته ما ته وخایا چې ته څنګه انصاف کې وی انصاف زما ګورې وی چاو وی ورشه د پلانې چینی په غاړه کې نه چینه پیژنې چشمه داغه په غاړه کې نو زما انصاف وګوره د چینه په غاړه یو ونه لاندې ناشته یو سړی راغی په اس باندې سور او داغه چینه نه خپل مبوس کړو هغه اسلام ورکړي د جیب نه امیانه پریوتا د پیسو په خوا به امیانه ورته وي اوس ورته بټوي وي چې پریوتا خو چې دا سړی پاس سور شو لاړو یو ماشوم لک راغی او هغه بټوي اوچته کوو تختی پدې کې یو بل بوډا سپینګیر راغی چراغ او بیس کلی هغه اسوالا واپس راغی ابوډا ته وی چې دل تمانا بټوا پرې وته هغه بچو خبرم نه مبوس کلو تراله ول 15 منټ هم نه کیږي بل سو کاډو راغله نه ده اون تا غسته هغه مان دا غسته د اسوالا سره تورا و سره ته غوس بوډا امر کو موسی علیہ السلام اریان دے چې یا الله غستا انصاف داده بټو ما شو تختول او مردی کی بوډا کو ویلے موسی زما دا انصاف سب پوي شو و یا الله نه پويګ بټو ما شو مړی و مردی کی بوډا کو ورته له موسی وکیدا دا بټوا کی چې څومره پیسې وي دې اسوالا سره امانت د دې ماشوم پلاری خوي امانت د ماشوم پلار چې مر شو نو دا اسوالا په منکر شو نه ورکو نو په دې چل می ماشوم ته د پلار امانت حواله کړو یا الله دا خو ټیک ده او دا بوډا دې په ولې مړ کړو وې دې بوډا دې اسوالا پلار وجلو خو دې اسوالا ته پته نه و نو په دې چل می دا اسوالا د پلار بدل دغه بوډا نه واغ دا زما انصاف ده ذکریا علیہ الصلوۃ والسلام قوم ورپسیو د مخ کېو د یوونه نه پناه وغوښته دا ونه دا دټ دا تنه چې دا ورته شک شو او د دنه نن استونه بیا پکې ورل هغه قوم چې هغه په دی ونه حرکه او ذکریا علیہ السلام ته په دی ونه کې دنه خدای پاک وی چې غږ بنک دی بارکای تا په منځ بده دوکې او غږ بنک کدی غږ کو نو غږ نه ابراهيم عليه السلام په اور کې نمرود واچولو او دومره لوی اورو چې پشپګ میاشتو کې جوړ شوی یعنی هغه انګار چې او هغه پشپګ میاشتې کې تیار شوی دومره لوی اورو او چې دی ورواچولو جبرائیل ورتراغه ورته وی غږ بنکه کدی وای یا اوف یا تف आवाज دی وکړو بس نامه ختم غږ بنکه سردار کونین جناب محمد رسول الله ته یو خزرالا چې یا رسول الله ما زنا کړی دا
ما باندې شریعت جاری کا چې آخرت لا پاک لاړ شما سردار کونین ورته وی چې بیبي ستا په خېټه کې چې کوم ماشوم دی چې دا پیدا شي بیا راشه لاړه لس میاشتې تیرې شوې بچی پیدا شو په غېږ کې راغستی دی یا رسول الله معشوم پیدا شو په ما حد جاری کا چې خبر آخرت تا پاتې نشي سردار کونین ورته وی چې بچو داسې وکړه چې لاړه شه د دې معشوم 2 کاله د پیو میعاد دی ته به وله تی ورکوې چې د پیو میعاد تیر شي بیا به ګورو پیغمبر غرض دا و چې دا لاړه شي د خدای بنده بیا به نه راځي چې بچ شي 2 کاله پس بیا راله معشوم یې غېږ کې نیولی دی ورته و یا رسول الله وګوره زما دا بچی روټۍ په خپله خوړی شي ما ته ضرورت نشتا اوس ما باندې حد جاری کا چې ما میله مې خراب نشي پیغمبر وی صحابه ته جو د خدای بندگانو دا په دې خپل ایمان کې څومره صادقه ده بوځي مسله دا ده چې ښځې سنګسار کېږي نو تر نامه پورې به ورته کنده وکني او په ځمکه کې به دومره خخه کي او پاس نه به په کاڼ ولي چې پکې مړه شي کاڼي ویشتل شروع شو یو صحابي په دې مخ په کاڼي وویشتل هغه یو وایي اواز جناب محمد رسول الله صحابي ته په غصه شه ورته وی زما دې په خدای باندې قسم وی دا خزا په دې خپل ایمان کې دومره صادقه ده کده دې وای ثواب زما امت له خدای ورکینو یو بم دوزخ ته لاړ نشي نعره تکبیر شان صحابیہ دا ایمان به زمونږ شي سردار کونین زمانه ده یو يهودي دی هر وخت سردار کونین تکنزلی پستر ګړون ډېر علاج وکړ نه بنا کې چې نه بنا کې د خزې څه چلو کو چې د حضور د قدم لاندې خاور مبارک راواغستې او خاون تراوړي چې دارو می درته وړي صلاحي پکې ګنده کو سترګو کې واچ یو کې چې بلک چې ګوري سترګې دومره دا سړي خزې وی دا هغه چا د خپو خاورې دي چې چاله تشپا ورځ کنزل کوي وی ښا تا د دشمن د خپو خاورې ماله په سترګو کې واچولې چاړی راواغسته ویویستې خو چې ویویستې لاندې نه نورې چای ویستې لاندې نه نورې آواز ورته وشو چا بدبخته تا پکې داسې رانجا چولی که تر قیامت او باسې دا به نورې کېږي د سردار کونین د لور واده چې و پیغمبر دیوبندی رسول الله نو نی مندر تو ته منې نه بی بی فاطمه واده څنګه شوی ببره شړای و د چلو د وژغنو جوړه شوی و جناب محمد رسول الله په واجل چې بچی ادا ستاد واده لپټا دا کالی نو د کجورو د پاڼو یو 2 کړای جوړ کړي یو ورته په یو وکی واچول بل په بل کې ورته بچیا دا ستاد واد زیورادي او ما زیګر ټیمو جناب محمد رسول الله د بیبي فاطمه نکاح په خپل د حضرت علی سره وتړل په خپل سنت طریقه دا ده چې پلار با د خپل لور نکاح په خپل تړل د بیبي فاطمه نکاح رسول الله په خپل وتړل او جنکه ور سره کړی او ورته وی چې فاطمه د حضرت علی کور ته بوځي ما حضرت علی ته په عقد نکاح کې ورکړه جنت له باغ کور زی چا د بل د آباده په تصور صحابه کرامو عملی طور دا شیخ ودل عملی طور چې جنت باغ څوک غټي
چې د خپل خلې نه لوړی وباسي او بل له خپل خلې نه وباسي. داسې لا چا کړي عزیزانو په یو جهاد کې 9 کسه داسې په قطار وهلي پراته دي. 9 کسه اوبه راوړئ، اوبه یې چې راوړئ ړومبیله چې اوبه ورکړې هغه زما خیر دی دا ما سره چې دی تلی ورکړه چې هغه لی واوړې هغه دی بل لی ورکړه چې بل لی واوړې هغه دی بل لی ورکړه چې بل لی واوړې دی بل لی چې نهم ته سړی رسېدو دا وروستو ټول مړه شوي اوبې اوبه. پیغمبر دے دا اختر روز دا منست روان لارا کی او معشوم نسکور پروت تے او جاری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورمنڈا کڑاو پغی کیرو چت چه دا اختر روزی ہوتا پاکی او نوے او ٹاٹ پاٹ کی جامعہ چولی او پدڑو کے سخاو لیت پیت معشوم پروتی دغه وخت کې به روچت کې په غیږ کې ورغه او معشوم یې غیږ کړی بچی اولی جاړي و یا رسول الله دا اختر وز د نمی مور شتا نمی پلار شتا نچا جامې را غستی نچا خوراک را کړي نچا پیسې مرګري می ټول لګیا دي خوشحاليږي څوک په جامو څوک په پیسو څوک په خوراک زما څوک شته. پیغمبر صحابه او ته وی چې تاسو عیدګاه ته ځئ زدر علما کور تراغه په منډه بیبي فاطمه او عائشه ته आवाज چل را منډي ای په منډه راغله و زور اوره موقع خدای د ثواب کور ته دل راوست الا د امام حسین او د حسن جامع راواله او دی بچی تا واغوندوه قجور او ستوان راواغستو په خپل لاس برابر ک او ماشوم له پخله کې ورک مخلاص ولوینزل فاطمه لګیا ده ولا مخلاص وین عائشه لګیا ده ولا جامع برابرې پیغمبر ورته ستوان جوړي صفا سترا سترګو کې رانجه ورته واچول پیسے والا جیب کې واچولې رسول الله ورته وی چې بچیا اوس دین پس بت نه جاړي ول جی بالکل بنه جاړي بیا پکې کې روچت کو بار رويستو ماشومانو کې پرې انور ماشومان ولرال چې اوس خو دې جړل اوس خان دی ولې ورته وی بنه خان دما چې محمد رسول الله د چا پلار وی بی بی عائشہ د چا مور وی او حسن د چا رونوی نو ولی بن خاندما دا ورځ در باندې را روانه ده. هارون الرشید بادشاہ پخکار وته خکار وکړه او هغه بیا عمله ور سره واخکار پوخ کو خړوي لګیا یو کارګر راغی او د هارون الرشید د مخ نه روټه او تختو هارون الرشید په اس باندې سور شو او وزیرانو ته وی چې والله کدا کارګر پرېږدم چې وجلې مني زه بادشاہ کارغه څنګه دا جرأت کو چې د بادشاہ د مخ نه روټه وتا دې چې پاس سور شو وزیرانم ورپسې شو ځکه چې وزیر اعظم په منډو شي نو دان واړه واړه روټي خلاص خود به خود په منډو شي کارغه مخ کې او دې ورپسې کارغه د یو غره نه هغه غاړه واوړې بادشاہ ورپسې ور واوړې انت سګوري چې یو سړی دی لاسونه او خپې شاته تړلي
पखपल पटकी और सादा और पडाड़ा प्रोत थे दी कारगा अगर होता एवड़ा वागा सड़ी ले पखला के वाट बजाय दी कि कारगदार होता है पखपला फड़ ले वे नुदा एवड़ा वागल है पखला के वाट बादशाह ची वरू रसीदनु कारग वाल वाल दे सड़ी ने तपोसो को चे सो की और दावली आगे वर्ता है साहब सौदागरों मा पदेलार अतलमा गलू हुनी वो मवेशु कोल और पदे खपल सादर और पटकी रा तख्पे और लासुना क्लक क्लक उतड़ माल राना एवड़ो से दल तदा से पड़े उस सूख पदेलार राजीम न चे मां प्राणी सुमरा मुदा ओशो वे द्रे न्याशते ओशो बादशाह वर्ता हुई चे द्रे न्याशते ओशो और तदल तड़ले प्रोते न खुरेस के संगा आगे वर्तल बादशाह तो खुदा कसम चाह अगलो उतड़ल मौरान लार दा कारग कुदरत मुकर्रर करे दे टेम पटेम पदी मखुका के उबम रौड़ी माले अफल के राकी और ओठेम रौड़ी माले न जमा दीवानु सो पोरे चे द रिज़्क मसला दा नो है ज़रूह दजम के द पास अदा से निश्ता चे वक्तन फवक्तन अल्लाह पाक आगे था रिज़्क न वर्त से हदीस के राजी यो सहाबी दे अगवाओ रे दे कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहिब्बु दुब्बा पैगंबर अलैहि सलाम कदू डेर पख कदू सर बेडे रमीना कोला आ सहाबी हुए पे खुदा में दे कसमी ची तरसो ज्वंदेम चाड़ू बल शेव न पैगंबर रहो गुख्तो चे अलकत्ता चामल दे अल्लाह बंदा वे वल्लाह का मिनोर चामल निश्ता खास है खुदा में और दे चिस्ता कदू डेर पखते मावे चे वल्लाह का बल शेव फ्रम जिवाद आगशीना जजमा द महबूब पखते मुझे उशवे कदू ना बगैर बल शे न हुजूर अलैहिस्सलाम और तो फरमाया कि मां तड़ की बिशारत उशु चिदत द जन्नत जेर है तासु ख्याल बल यो सहाबी राजी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमाई छे या रसूल अल्लाह यो शेरा तदा से ओ खाया छिपागे पूरा अमल पूरा तोल कारूना हुमाना के दल ग्रान यो शेरा हुजूर अलैहिस्सलाम और तो फरमाए छि पिंज़ वक्त मुंस पखपल वक्त कवा बस तब जन्नत तलाश आगा छि वापस शु वल्लाह ला अजीदु अला हाज़ा वला अनकुस तो खुदा में दे कसमी चिपदे पिंजो मुंजुनो के न पे सजियात कम और न ते कम जियात मानाना वल्लाह का नफलू न मुका दा पिंज मुंजुना दी दा बटी कोम और न बती वल्लाह का च कम चे सरे रवान शो सहाबा तयवेस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेदा सरे पद खपल ईमान के दुमर रिश्ती ने दे बगोरे टके नफल बम न कई कहना जी नु कजे चा दा शौक हुई च मां प ज्वन जन्नती सड़े उली दे नु द सड़ी तो गोरे हद द इश्क हद अजीजान हदीस के राजी सहाबा नास पैगंबर तकरीर करे यो बांडे छे सड़े आगे था आराबी हुई अरबी के आराबी वर्ता हुई बांडीची था मजलस के पासे दो जुमात की मुतियाजिरा बदा से मजलस के लकता सुनास की दा से पासे दो लंगी उचत को जुमात की मुतियाज साहबा और तपो गुस्सा शुची
تسکے چاور تا پتورم گوتے ہوالی لکه دا سره وواهی دا په جماعت کې د پیغمبر مجلس کی متیاز را پیغمبر ویل نا خبردار چې څورته ونه وایي پیغمبر فرمایل خبردار چې څورته ونه وایي پرې چې متیاز یو کی منس کې بندم نه کوي چې پورا متیاز تش متیاز وکړي بیا راغی کېناست علماء لیکي چې دا سره خو یا ناپویا باندې چې هغه ته دا پته نه و چې جمعات کې متیاز کول منع دي نو د دې وجه وکړي محققین وایي چې نه خبره دا نه و خبره دا وا چې سړی مجلس کې د پیغمبر ناست دی متیاز ورغلی ډېرې ټینګې اړکې خیال وکړو چې که بهر متیازو ته زما نو د پیغمبر بیان رانه فوت کیږي او که نظم هلته متیازې ټینګې راغلي راشه دا د جماعت بی ادبی وکا متیاز دلته وکا خو چې د پیغمبر بیان در نه قضا نشي د صحابو د عشق دا علم د مینې دا علم زما عزیزان صحابه په پیغمبر بالکل پتنګان تاسو وایي چې بس خدای احکام منلو قاصد او رهبر نه نه ام معشوق محبوب لکه حضرت ثوبان دام صحابي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم چرته تشریف وړي ثوبان ټول ورځ په جړا تیر ټول ورځ ما خام چې حضور علیہ السلام راغې ثوبان بیا هم جاری ورته وی الله بنده اوس ولې جاری اوس خو دې زولې دم ثوبان ورته وی یا رسول الله په خدای مې دې قسم وی نه د جنت شوق شتا او نه د دوزخ نه د خوراک نه د سکاک نه د لباس نه د حورې نه د غلمانانو دا هیڅ شوق نشته اوس جاړم زکا چې که په قیامت کې زه خدای جنت ته بوتلما نو تب په جنت کې چرته په لویو لویو مقامونو کې ناسته اے حبیب زباغ جنت سکم چی چرتا تا نوی نما جنت سکو حوری و غلمانان و مانای سکو ما مقصود خود تی نو چی تا نوی نم زب جنت سکم اللہ د خدای غیرت په جوش کې راځي د ثوبان د زړه دړکن داغه ترجمانی کوي پروردگار عالم جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم اندازه وکړي ثوبان ته دومره لیونی اوسه بل شوق قرآن راغی من يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء من الصالحين اے پیغمبر ثوبان توایا چې په دنیا کې په محمد رسول الله ماینه نو په جنت کې بم ور سره یوځي تسلی وکړه چې د خفګان لري
دا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیښور خار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي. ابو هريره دا امنا په مقتضیات ایمان کړو لس ورځې وګیا او پروا نه و. پیغمبر ته تپوس کې ابو هريره ولی و یا رسول الله په خدای مې دې قسم وی سترګې مې مړې دي ستا په دیدار باندې او خېټه مې بزړه مې موړ دې ستا په حدیث باندې. ما ته روټه ضرورت نشته. جناب محمد رسول الله یو کڅوړه ورکړه ورته وی ابو هريره دا کڅوړه والا چې کله وګه کې دې کله لوګي اغستینو دې کڅوړه کې لاس منډنو تازه قجوري بروزي او بیا خورا ا کڅوړه ابو هريره بزان سره ګرځول چې کله وګه شو لاس به منډلو قجوري به د جناب رسول الله پجوند کېم کڅوړه ور سره وا د ابو بکر پجوند کېم کڅوړه ور سره وا د حضرت عمر په خلافت کېم کڅوړه ور سره وا د حضرت عثمان په خلافت کېم کڅوړه ور سره وا. په کوم ورځ چې حضرت عثمان شهید شونو ډیره لګولا و په مدینه منوره کې پاغه لګولا کې د ابو هريره نه کڅوړه ورکش چورکا شو نو پاس په یو ډب کا باندې ناشته او جاړي لګیا دے دا شعر وای سوئی وای للناس هم ولي اليوم هماني للناس هم ولي اليوم هماني فقد الجراب وقتل الشيخ عثماني. نن خود خلق یو غم دے او زما دو غم دی وخلق را ټول شي نن زما دو غمونو کې مبتلا ما. یو می هغه غم دې چې حضرت عثمان شهید دی او دویم می هغه غم دې چې زما د محبوب د لاسه کڅوړه رانه اور کښوا. چا چې په خدای اعتماد اوړه او جمع بلاس منډه او تازه قجوري راو اوړه کم قوم چې په خدای اعتماد کوم حکمران کی چې اسلام وی دا غنه بغلاوش. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مدین ته یو گورنر واسطو د مدین خلق ورته راوتی چې گورنر را روان دے پیدا ورا خلق ویلا گورنر اس بسواری وی او خان بئی وغیرہ اتیان بئی دے ورا سوک حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ دا گورنر تے خدر آزاد شاہی کور تا منتقل شو هغه زه شاہی کور کې بنو سیګم زه به جمعات کې اوسېږم. د یمن خلکو ویلې چې ځان دې په جمعات کې منځونه کې او مونږ به د شپې ډاکې کوو. دا خو ښه کار وشو. د شپې جمعات کې پروت دی او ټوله شپه یمن کې غلی شي. سهار له چې ګوري خلقو وی صاحب پیگا خطول اشپغلی شوی تنوی گورنر راغی ویل خواهی لیو دا سیو سپی ولا اسپی تا آوازو کو چی دی خوراش اسپی چی راغی ورطوی چی واورا دا طول یمن سپو تاو آیا چی بیگالا دا ماسخوتن مانزن رستو چوک دا کورا رووتو طول سپی تی گیر چاپیر شی او گرفتار بے ماتا پیش کوئی سپی ویل ډیره خدا سه چې شپه شوه د ټول یمن سپی لګیا دي په یمن کې گشت کوي چې څوک راوځي د کور سپی ته غیر چاپیر شي چې رب نه وهي کې نه خرو دي
سار لا گورنل صاحب په چکر والو چې ګوري زه په زه غل چې د سپو درولي دی دام غل دی دام غل دی دام غل دی دام ویني وا ولاته واسه هغه ورځ او د سلمان په گورنلۍ کې په یمن کې بیا غلا او نشو ابن ابي ليلى د بادشاہ قاضي دی یو فیصله ورکراله فیصله راغله سلور کا سناستی مار راغه مار پیجنې سب مار راغه په دې سړي وروخته ده د ځان نو غرزول په د وروخته د ځان نو غرزول په د وروخته د چې ځان نو غرزول په دې سلورم وروخته دا سلورم یو چې چلو دا مرش قاضي ته فیصله رااله چې د دې سړي تاوان په دې دریو کې پچا استاد عقل څه وایي چې بای دې دریم سړی چې په د ورو غرزولو خو د په غرزولو دا و چې چلو نو دا دریم په تاوان ورکړي ها دریم به ورکړي تا او دا باریکه غونډه مسله ده تاسو په دې څه پوهیږئ زما عزیزانو ابن ابي ليلى ته فیصله رااله هغه وایي چې دا دریم سړی به تاوان ورکړي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته خبر لاړه چې جی ابن ابي ليلى د بادشاہ قاضي چې دغه د څه فیصله وکړه هغه ورته ویل چې ابن ابي ليلى د خدای رحم وکي فیصله غلطه کړه دا اجتهادي مسله ده خبره ده څه نه ده دغه ګوره دې سړي باندې چې مار راوخته د په دوه غرزولو نو دا سړی و چې چلو کبد شو نو دا اخلاص د چې په دوه غرزولو دای و چې چلو کبد شو بچو نو دام خلاص د چې په دوه غرزولو دای و چې چلو خبره په دوه دکې کدا سلورم سړی فل حال دې مار چې چلی نو دا دریم به تاوان ور کوي او کفل علی نه چې چلی ډیر سات پسې چې چلی نو دا دریم هم خلاص شو د خپل سستۍ د وجې مارو چې چلو دبم ځان نه غرزولې تاسو خیال راکړئ ابن ابي ليلى ته چې خبر لاړو چې امام ابو حنیفه ستا فیصله ته غلط ویلي ناغه ورته ویلي بادشاہ ته شکایت وکړو چې زه فیصله وکم او ابو حنیفه چې دغه زما فیصله رد کړي دا لری که زما مخینه نو بادشاہونی وو په جیل کې و تاسو خیال علم داو تقریر کوي یو سړی را پاتې دو وسب زما عقل دانه مني چې په دې کائنات کې خدای شته خدای نشته دا ارس په خپل جوړ دي امام صاحب ویل چې ډېر زما دوستی او آشنایی ده تاسو سره دوستی او آشنایی وکاو باقی چې خدای نه مني هغه ستا خپل کار دی خو زما او ستا آشنایی به وي عزیزانو یو بل مهرباني وکړئ چې مخالفینو سره اخلاقی مظاهره کوي پیغمبري خصلت داو چې ابو جهل متعلق پړ کې دا درد چې خدایا د دوزخ لمه بوزه مسلمانې کچ جنت تلاش وکنه دا ابو جهل متعلق د پیغمبر پړ کې دا درد چې خدایا د دوزخ لاړ نشي د مسلمان کچ جنت تلاش امام ابو حنیفه وی چې دوستی په خپل ځای ده او چې خدای نه باندې ممن خیر عزیزانو سورج پس د آشنا ورته روټای وکړه چې روټای وکړه نو په بغداد کې د بغداد د خار په دې منځ باندې لوی دریاب تیر دی نو دا یارې د دریاب نه هغه غاړه اوسېدو امام ابو حنیفه دې غاړه اوسېدو امام صاحب زما کور ته روټای ترازی خدای زما کور ته روټای تراشه سو وخت برازي امام صاحب ورته ماخام برازي امام صاحب د ماخام په ځای ماسختن تیر ورغی دکه چې هغه د دریاب ناغه غاړه دی دې غاړه اوسه سړی ورته وی چې امام صاحب دومره لوی سړی واده خلافی دی وکړه تا خو ماخام ټیم خودلې او
رالی ماسخوتن تیر ویلی بچیا واده خلافی میں ندا کړی خو یو تکلیف پیښ شو. وی څه؟ وی سیند غاړې ته چې راووتم کشته نه وه چې زه پکې راسور شوی وي. نو اریان دریان ولاړو ما، نو په دې کې د سیند د غاړې نه یو ونه په سیند کې راوغورځېده پخپله، او بیا پخپله تختې شوه، بیا پخپله پې میخونه ټکوالی شو، بیا پخپله تی کشته جوړه شوه. نو اله پکې زه راسور شم او دلته راغلم. ویل ترکان مرکان نو؟ ویل نه یقین وکړه چې پخپله ونه م راوغورځېده او تختې پخپله شوه او میخونه پخپله پې ټکوالی شو، کشته م تې پخپله جوړه شوه، بیا زه پکې راسور شم او راغلم. ویل امام صاحب دې دومره لوی علم سره دې دا دروغ زده کړي؟ ویل بچیا ولې؟ ویل دې ترکان هم کشته جوړېدی شي. ویل دې ترکانه کشته نه جوړېږي؟ ویل نه، دا زما عقل نه مني. ویل بچیا چې دومره غوندې کشته بې ترکانه نه جوړېږي نو دا دومره لوی کائنات بیا خدایه څنګه جوړ دی؟ سړی اکبک شو. با امام صاحب له لاس ورکړو لا اله الا الله محمد رسول الله. اوس مې دا ومنله چې واقعي د دې کائنات مالک هم سوچته چې دا دومره لوی کائنات یې جوړ کړی. په داسې دلایلو به کافران مسلمانان. دا د امام ابو حنیفه شعر، د امام شافعی شان وګوره. اختلاف ته جزئی اختلافات دي د دواړو منځ کې سخت. امام صاحب وفات شو، امام شافعی قسم خوري چې په کومه مسله کې به زون ختم. نو د امام صاحب قبر ته براله 2 رکعاته نفل به مې وکړه، خو زما عقیده دا وه چې رفع الیدین به مې کول په منځ کې، خو د امام صاحب قبر سره به ما رفع الیدین نه کول، ځکه چې د ده مذهب دا نه و. نو د قبر نه یې ماله حیا راتله. نو چې 2 نفل به مې د هغه په اروا وکړه او دعا به مې وکړه، نو د هغه قبر سره دا نفل په برکت به الله دا مسئلې کشف ما ته وکړه او مسئله بیان. دا د امام شافعي شان. حاجی محمد عامل دی خدای وبخي په بڑا بیره کې ډمه غړې دا مونږ بڑا بیری ته تلو تقریر ویل راځي تقریر پرې دی بل کار کوم سکه ول دی اجرې ته د ډمې ته او جی بس کیندا به راځي د مخ کې مونږ ورپسې اجرې ته نه وته غیر چاپیر دنیا ناستا دا دملګیا دا غډیږي دوپړې مارو خېټي پوری دوپړې تړل یو باجی او لګیا دی خړنګا او دړنګا جوړه دا دا ستاسو باندې خوشاټر ورته نه حاجی محمد عامل ورغه دمه د لاس نونی او بچی الک صبر او غزي او غزل وما لا سونه دا سګړ جو د وجره خلکو لک سات بزما دا غزل واورین بیا دې ډمه اورې دل در تراغلم چنن خو لنډه غوندې وخت خدای درکړې دی چې دغه وختم دې ډمه ته تیر کو نو لوی وخت به د خدای په مخ کې بیا څه جواب کوي دا ویلو او په جړا شو چې دې په جړا شو ټوله اجره په جړا شو ورته لواوري بچو که د خدای بندگان یې نو جمعه تراشي او کده شیطان بندگان یې نو دې ډمتا چې دا زمونږ بچي او زمونږ لور د دې تناستو صحیح نه په خدای قسم در تخرم چې 2 منټه تیرې د ټول جمعه ډک شو اجره خوشې پاتې شو خلک ټول جمعه تر